ډیر محبت ته چا سره کې دې غواړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د عمرو سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عائشه د عائشې سره ډیر محبت کوي نه من الرجال سړو کې تپوس کوم ښځو کې نه وي ابوها د هغې پلار ابوبکر صدیق بیا ورته ثم من وي ثم عمر بن الخطاب فعد رجال هغه ورته کسان شمارل یا رسول الله بیا څوک هغه به نومي بیا څوک هغه به نومي بیا د عمرو نوم پکې رانغی فسکته نو هغه غلی شو یا هغه وایي چې فسکتو وایي زه غلی شوم ولې غلی شوې مخافت ان یجعلني فی آخرهم یریدم چې ته په آخره کې ومې ذکر کې بیا مې په زړه کې ټک پروت نو اوس مې له په زړه کې دا شتي چې کیدای شي دغه نمبر کې څه وی او کیدای شي دغې کې څه وی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته واضح وي وی چا سره ډېر محبت کې وی د عایشې سره وی بیا د چا سره وی د پلار سره وی بیا د چا سره بیا د عمر سره او دا دې واوري د متعې نه پیدا چې کوم زناور دي شیعګان او روافظ که د چا زړه ټق کوي چوي الله دې کړي چې وچوي خو دا ایمان دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هغه انسان دی چې په سړو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ټولو نه زیات محبوب دی د ټولو نه زیات که سړی وایي شیعګان نه مني نه دي مني زه شیعګان نه منم یو سړی وایي روافظ نه مني نه یې مني زه یې نه منم د رافظي اختلاف څه شی دی لکه یو رافظي په مسله کې اختلاف کوي لکه اپلوز یو لګیا یو خبیث د متعې نه چې پیدا شي د هغوی ډکه خبرې دا ټول متعې والا دي د دوی پلار نه معلوم پلار یې بلکل پته نه لګي چې څوک دی نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله مبارک کې خبرې کړي چې دا کافر و دا خبرې به موږ مخکې کولې دي او چې کله په د انټرنیټ کې او په دې شي کې د ویډیوګانې موډیوګانې نه وي دي بعض وایي نه نه شیعګان وګوره هغوی ملک خو پلاني ملک ته دا ووي او هغوی دغه ووي او هغوی دا ووي او موږ ورته وایو چې لکه دا د یهودو نصارو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی روافظ چې کوم دي شیعګان دا د یهودو نصارو خره دي خره یهودو نصارا په دوی باندې سواره شي نو بیا هغه خپل چې څه کول غواړي په مسلمانانو کې هغه کوي نو هر ځای کې چې مسلمانانو کې کوم فسادات دي د دوی پکې لاس شي هر ملک کې چې مسلمانانو یو ملک راته رایاد کا چې پای کې جنګ رواني د دوی به پکې لاس شي ځکه دوی په کتابونو کې راځي و یو سني چې مړ کړي لکه سل یهودیان چې مړه کړي یو سني زمونږ باره کې وایي و یو سني چې مړ کړي لکه سل یهودیان چې مړه کړي نو دا دغه مناسب ځای کې مناسب خبره راغله یاد کړئ ځان سره دا حدیث د ټولو نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچا مین دی په عایشه باندې په سړو کې بچا مین دی په ابوبکر رضی الله عنهما په دواړو باندې مین دی او بیا په عمر بن الخطاب باندې مین دی او صرف د دوی نیم چې د رافظي په مخ کې الی که نه هسې په ده باندې هارټ اټیک راځي د رافظي په مخ کې چې د دوی اوچتو خلکو نومونه الی عایشه یادې ابوبکر یادې عمر یادې په دوی باندې هسې هارټ اټیک راځي د دوی سره دشمني ده تر دې چې دومره دشمني ده مدینه کې مسجد نبوي کې یو دروازه ده باب عمر د عمر بن خطاب رضی الله په نوم باندې دروازه ده په دې دروازه باندې شیعګان نه ورننوځي په دې دروازه باندې شیعګان نه ورننوځي دومره ورسره نه لګي بلکې خپلو کتابونو کې دا لیکلي دي وایي که زموږ مهدي راغلی دوی ځان له یو مهدي دی اوس هم وایي چې تشتي پټ دی سجدې کې غار کې ناست دی وایي چې زموږ مهدي راشي نو هغه به ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب د قبر نه راوباسي او دوی له به سزاګانې ورکوي او زموږ مهدي چې وی راشي نو هغه به وایي عایشه رضی الله عنها بقي کې چې د هغې کوم قبر دی دې نه به یې راپاسي او په هغې باندې به د زنا حد قایموي دا دوی په کتابونو کې دا خبرې لیکلی شوي دا پلیت قوم حسین رضی الله عنه دوی شهید کړی او سبا نه بل سبا زموږ په ملک کې غټه جاخه جوړه د دغه خیانت د پټولو دپاره به یې ځانونه وایي او دا پې د الله یو عذاب دی چې مسلط کړی دی پې
او ځکه چا دا خبره کړې ده او څه ښایسته خبره کړې ده وایي په کومه سینه کې چې د صحابه کرامو سره بغض پروت وي نو عمر له به دا سینه بیا په چړو باندې وایي او دا څپېړې به در راچي ګړز دی ګړز دی ګړز دی دا ولې ځکه چې دې سینه کې دننه بغض د صحابه کرامو سره پروت دی الله پې عذاب مسلط کړی دی دقه په چړو او په زنځیرونو به ځان وهي او دغه لاسونه به ځان له راچي دا پې عذاب دی نو الله دې په دغه کار کې د دوی په دې کار کې ښه برکت واچوي زه خو یم چې داسې ځانونه ووایي چې ځان ټوکړې ټوکړې کړي په دغه کې د الله ښه برکت واچوي موږ ښه په ارام ناست یو دوی ځان وهي ګوره ننداره کوه الله څنګه ذلت راوستی دی په هغه خلکو باندې چې کوم د صحابه کرامو دشمنان دي ته ناست په ارامي او هغه لګیا دي ځان وهي او ته یې ننداره کوې دا فرق دی د چا چې د صحابه کرامو سره محبت دی د هغوی حال وینه او د چا چې د صحابه کرامو سره بغض دی د ابوبکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم او نور صحابه کرام د دوی سره بغض دی د هغوی حال وینه نو دا په دغه ځای کې یو ناشنا خبره وه چې دغه تپوس وکړو عمر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی یا رسول الله ستا څوک وخت ډېر نو هغه ولې دغه جواب